اختر خو بیا پکلی راغو یم مسافر په بل وطن یې تیروما دزل اختر په وینم ګړی شیدلی بیا دی یاتیمانو ګریوانو نا خلکو اختر تغړ ورګړې مچیل منځ وک په جړا کور تراغلم یار رامن ډک اختر دې دواړه لاسونه مې ګډا نیولې دینا ګډې ګلو نای اخیستی پلا روان دا اخوال یار دیدن لزینا دا مسافر واڑی سل گئی دی مخی وطن تکے چسائی وخیزینا مسافری شلک لگاٹ دے متشلی دلی کٹ کے نارازی خوبونا مسافری کی خوشحال ہو سے سبا ہمیش در تل ربا دعا گواما غرو نخلق رانت للیدی غرو نخلق رانت للیدی غرو نخلق رانت للیدی دا زلی اختر بډیر نیمګړی وی ورځ د جمعې د سوال قبلېږي د مسافرو حد کې تکڑے لاسونا چاچی دا مور اپلار جوندی وی هغو تنشتا دی پیرانو حاجتونا سوک چی دا مور پتوا رنگ وی کخوار ملنگ وی دا بادشاہ ژوند پکړینا څوک بنا د چا پته ما دراتلو وی څوک بنا د چا پته ما دراتلو وی ډېر سترګې بار پیږي اختر راغې ډېر سترګې بار پیږي اختر راغې څوک بنا د چا پته ما دراتلو څوک بنال د چا پت ما دراتلو وی ډېر سترګې بار پیږي اختر راغې ډېر سترګې بار پیږي اختر راغې اختر تسو ورځې دی پاتې پیغلې میراته بد چا لارې سارینا اختر بسهر راشا زبراو زم خوری زلفی سر لاسونا اختر خو بیا پکلی راغو جانان میں نشتا زبچا خوالا ورزاما کاوش مروت زړه ټکورا اختر تراشه انتظار پدې کوما دا ځلې اختر بډې نیمګړی وی دا ځلې اختر بډې
نغرو نخلا گرانت للیدی محترم اوردونکو په आवाज د کاوش مروت فرمایش کړی دا ماویہ گل آف کیسے کمر او ډیر ګران محترم جناب طاهر مروت سے ریکارډینګ السیا سټوډیو لکی مروت والسلام.